یو ډیر دردونکی خبر د پښتونخوا په صوابۍ په چوټه لاهور علاقه کې د ځمکې په سر لانجه کې د جرګې دوران کې 8 کسان وژل شوي دي. د تفصیلاتو له مخې ویل کیږي چې د صوابۍ په چوټه لاهور علاقه کې د صوبایي اسمبلۍ د سابق ممبر په حجره کې د 2 ګروپونو ترمنځ د فیصلې جرګه روانه وه چې د جرګې په دوران کې دواړه ګروپونه په غوسه کې راغلي دي. یو بل ته یې بدې ردې ویلي چې اخر یې په یو بل باندې ډزې هم کړي دي چې د ډزو په نتیجه کې 8 کسان مړه دي او 2 کسان نور سخت زخمیان دي. په مړه شوو کسانو کې 15 د یو اړخ نه مړه دي او 3 د بل اړخ نه مړه شوي دي. زخمیان هم د صوابۍ هسپتال ته وړل شوي دي، خو چې د زخمیانو حالت هم ښه نه دی او د مړو کسانو په تعداد کې هم اضافه روانه ده. د ډزو نه وروسته پولیس په موقع باندې وررسېدلي دي او نور تفتیش هم شروع دی. دوستانو د یو ټوټې ځمکې په خاطر د عمر دښمني جوړه شوه، سرونه هم لاړل، سړي هم لاړل، اوس به پیسې هم لګوي چې په عدالت کې کیس وچلوي او څومره نقصان چې د دوی وشو دا نقصان به تر عمره را سر نشي. نن سبا چې اکثر په جرګو کې دا مسایل پیښیږي چې مدعیان په یو بل باندې ډزې کوي او یو بل ولي، خو د جرګې منتظمینو او مشرانو له پکار دي چې کله هم د جرګې دوران کې چا سره اسلحه پرې نږدي، نو که د جرګې دوران کې تکرار هم وشي او اسلحه نه وي نو د چا د وجلو چانس به نه پیدا کیږي او یا د جرګې سیستم ختمول پکار دي او دا فیصلې په عالمانو او په حکومتي سطح باندې کول پکار دي، ځکه چې نن سبا اکثر د جرګو مشران او منتظمین پیسه خواره او پیسې خوري. اکثره وخت نه غواړي چې د الله د رضا لپاره فیصله وکړي، خو بس په خبره کې به تار اچولی وي او غزوي به په دې طریقه باندې د هر ګروپ نه پیسې وخل د دوی نیت او مرام وي. بهرحال الله تعالی دې ټول مرحومین وبخي او پسماندګانو ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي. له نورو تازه خبرونو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو وخت په وخت د ټولو معلوماتو نه خبر وساتو.